السلام علیکم ملګرو. د یو الګ لپاره صحیح عمر د واده کم ایج دی، لکه داسې کم عمر ته دی ورسي نو واده کول پکار دي. د دې متعلق د یو مولانا صاحب بیان دی، زه تاسو سره شیر کوم. د تاسو وګورئ دې کې د ویلي چې کم عمر کې کم ایج ته الګ ورسي نو د واده کول پکار دي. دا ویډیو تاسو وګورئ. چې یو زمونږ مرګره دي سبجان صاحب، هغه یو بل ورځ یو په باړه کې یو پروګرام کړی دی، هغه کې یو نابالغ هلک دی او هغه واده کړی دی، او چې کومه ښځه ده نو هغه 16-17 سال دی، هلک د 9 سال دی 8 سال دی. نابالغه هلک دپاره واده جایز دی؟ شرعي لحاظ سره دی؟ لحاظ کې نابالغ هلک دپاره واده جایز دی. جایز دی؟ لحاظ کې ممانعت شرعي نشته. مفتي صاحب دا راته ووایي چې ډېر نوجوانان دا واده کړی ډېر زما په سوالونو کې تاسو کته معمولی غوندې کلیپ ما تاسو سره شیر کو چې د 9 کالو هلک د 16-17 کالو جینۍ سره واده کړی دی. دا مفتي صاحب وایي چې لکه جایز دی، په 9 سال یا 10 سال کې واده جایز دی. ویډیو که تاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.